اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض شوی دی تاسو باندې روجی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې دا روجی فرض شوی وي هغه امتونو باندې چې تاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو تقوا والا جوړ شئ تاسو متقیان شئ د تقوا صفت در کې پیدا شي دا څومره روجي دي ایاما معدودات څو ورځې شمار کړې شوي څو ورځې شمار کړې شوي یا یو کم 10 ورځې یا پوره 10 ورځې یو کم 10 ورځې یا پوره 10 ورځې او بیا د روجې د شمار د دې څو ورځو روجو فرضیت کې اسانی ده فمن كان منكم مريضا بس هغه څوک چې وي په تاسو کې بیمار داسې بیمار دی چې روژه نیول ورته ګران دي نشي ساتلی لوږه تنده د دې تکلیف پې راځي یا داسې بیمار دی چې روژه ساتلی شي خو روژې ساتلو سره مرض اوږدېږي بیماري اوږدېږي او علی سفرین یا هغه څوک چې په تاسو کې سفر باندې وي مسافر دی تقریبا دې وخت کې اتیا یو کم اتیا کیلومیټر مزل په نیت باندې د سفر په نیت باندې د کوره وتی دی نو دې دواړو کسانو ته د روژې په میاشت کې د روژې د افطارۍ رخصت شته فعدة من ایام اخر پشمار د دغه ورځو څومره ورځې چې مریض د مرض د وجې نه روژې ونه ساتلې مسافر د سفر د وجې نه روژې ونه ساتلې د دغه ورځو پشمار قضا راوړي روژې به ساتي من ایام اخر د نورو ورځو نه دا یو اساني بل اساني په روژه کې ده وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او په هغه مسلمانانو باندې یطیقونه چې د سره د روژې نیولو طاقت نشته نه د ادا طاقت شته او نه د قضا طاقت شته دا خو هغه مریض دی چې اوس عارضي طور سره بیمار شوی دی د روژې نیولو د ادا طاقت نشته نو دته اساني ده رخصت دی د روژه نه ساتي کله چې جوړ شي بیا به د دغه ورځو په شمار د نورو ورځو نه قضا راوړي او یو هغه کس دی چې د سره د روژې نیولو طاقت یې نشته نه په رمضان کې او نه د رمضان نه پس داسې بیماري ورته لاحقه شوې ده یا داسې عمر ته رسېدلی دی چې لوږه تنده نشي برداشت کولی نو دوی دپاره څه حکم دی علی الذین یطیقونه هغه مسلمانانو باندې کوم مسلمانان چې د روژې نیولو د سره طاقت نه لري فدیتون د روژې فدیه او بدله ورکول دي د روژې دا فدیه څه شی دی طعام مسکین یو مسکین ته غله ورکول یو مسکین سبا او بیګا روټۍ باندې 2 ټیمه مړول دا د یوې روژې فدیه شو او که نقد ورکې نو د یو کس سرسایه ولا ورکې نقد فدیه د یو کس سرسایه ورکول دي او که د خوراک څښاک پوخ چیز په شکل کې ورکې نو بیا به 2 ټیمه به مړې
دا بلا ثاني شو فمن تطوع خيرا فهو خير له څوک چې خوشحالي سره نیکی کوي اخلاص سره نیکی کوي دا د زړه پر الله وی ډیره بهتره وان تصوموا خير لكم واستاسو روجه ساتل تاسو لپاره ډیر بهتر دي که تکلیف او مشقت برداشت کې وی خیر دی ما ته تکلیف ورسې خو روجه ساتم نو دا ډیره ښه خبره ده ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ دا مبارک اوقات الله خیر سره موږ ټولو مسلمانانو باندې راولي دا د شمار ورځې بل آیات کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د شمار ورځې د رمضان المبارک میاشت ده هغه میاشت چې په دې کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته په یو ځل نازل شوی دی د دې میاشتې په یو شپه کې د رمضان المبارک د میاشتې په یو شپه کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته نازل شوی دی د ترتیب سره نازل شوی دی څنګه چې موجوده وخت کې قرآن کریم نسخو کې لیکل شوی دی ٹھیک شو اول سورة فاتحة دویم سورة بقرة دریم سورة آل عمران سلورم سورة نساء دې ترتیب سره نازل شو او بیا لګ سورة آیات د دنیا والا اسمان نه تقریبا سکم درویش کاله کې د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک زړه باندې د مقدس فرشتي جبريل امین په ذریعہ باندې نازل شو دا دفعتن نازلېدل په یو شپه کې شوي دي او دغه شپه د رمضان شپه ده ٹھیک شو څلېرویشتمه شپه او دا لږ نزول دا بیا څه کم درویشت کاله کې شوی دی الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته د آسان دین آسانو مسلو باندې ځان پوهول او عمل کول آسان کړي تیره جمعه مې ته دا خبره کړې وه چې دا دین آسان دی دین آسان دی وګورئ موږ ته روژه ګرانه ښکاري روژه راته سر ډېره ګرانه ښکاري لکه کالو سر خوړل او څکلي څلور پنځه ټیمه په شواروز کې خوراک کیږي څه ته خوراک وایي او څه ته بل نوم اخلو څه ته بل نوم اخلو ټیک شو که نه خو به هر حال سحر هم خوراکي غرمه کې هم خوراکي مازدیګر کې هم خوراکي او بیا ماښام نه پس هم خوراکي د څلور ټیمه خوراکار څوک کوي روژه ورته ګرانه ښکاري ځکه په دې روژه کې د خوړلو څکلو نه یو خاص وخت کې پابندي وي خو به هر حال ګرانه نه ده دین آسان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان خیر الدین ایسره ان خیر الدین ایسره او کما قال صلی الله علیه وسلم بیشک بهتر دین آسان دین دی بهتر دین آسان دین ګرانوالی ځان باندې مه راوله تا د تکلیف دی روژه نشي ساتلی د روژې په میاشت کې مرض دی اوږدېږي یا ډېر تکلیف او مشقت سره مخامخ کېږي روژه نشي ساتلی نو ځان تکلیف سره مه مخامخ کوه د روژې ساتلو په ځای د روژې ساتلو په ځای بهتره مسله دا ده چې ته په رخصت عمل وکړه په رخصت باندې عمل وکړه روژه مه ساته په دې نیت نه ساتې
چې بیا کله جوړ شي نو په کوجه کې به د دې ورځو قضا راوړي یو ورځ ځي او که د یو ورځې نه زیات بیا به قضا راوړي داسې مه وایه چې هر څه چې که ماته هر څومره ډېر تکلیف وي خو زه به دا روژه ساتم ان خیر الدین ایسره بهتر دین آسان یو کس دی په ولاړه ورته مونځ کول ګران دي نو ولاړې نه بیا رکوع کول او بیا د رکوع نه پس ودرېږي او بیا سجدې ته تلل دا ټولې مسلې ورته ګرانې دي دته اجازت دی چې ته دا مونځ په ناستې وکړه د ناستې نه رکوع وکړه او د ناستې نه سجده وکړه دین آسان دی او دی وایي نه دا په ناسته مونځ مې زړه نه مني ٹھیک شو یو کس دی هغه ته په اودس یخ اوبو باندې اودس کولو کې یا په ګرم اوبو باندې اودس کولو کې تکلیف دی لوی مشقت سره مخامخ کېږي تکلیف ورته جوړېږي بیماري زیاتېږي نو دته حکم دی چې ته اودس مه کوه تیمم وکړه او تیمم سره خپل مونځ وکړه د وړې بیو د سینم دی تیمم سره ته پاکېږي او د لوی بیو د سینم دی تیمم سره ته پاکېږي وړې بیو د سینم پاکېږي او لوی بیو د سینم پاکېږي مونځ تیمم سره وکړه دی وایي زما زړه نه مني څه زړه مې وایي نه مني دا ښه خبره نه ده زمونږ د دې آسان دین دو قسمه حکمونه دي یو قسم حکم ته عزیمت وي او د بل قسم حکم ته رخصت وي دا اوس عزیمت دی چې زه جوړ یم او د رمضان المبارک په دې قیمتي میاشت کې زه روژې وساتم دا په عزیمت باندې عمل دی دا رخصت دی چې زه مسافر یم سفر کې مسافر ته دا رخصت شته دا گنجایش ورته د آسان دین کې میلاو دی چې ته د روژې افطار کولی شي روژه خوړی شي خو په دې شرط چې کوژه کې به بیا د دې قضا راوړي مریض دی مریض ته دا سهولت او دا رخصت شریعت ورکوي چې ته روژه خوړی شي او بیا چې کله جوړ شي او کوژه شي د ورځې تېرې شي بیا به د دې ورځو قضا راوړي نو عزیمت باندې عمل دا هم دین دی دینداری ده او رخصت باندې عمل دا هم دین دی او دینداری ان خیر الدین ایسره دا خبره څوک کوي چې دا مې زړه نه مني ښه نو دې خو دا مطلب دی چې د هغه زړه منل او نه منل دته دین ښکاري څه دی د زړه منل او نه منل دته دین ښکاري داسې مه کوه او الله مو دې معاف کړي بعضې داسې دي چې هغه سره د دې حکم نه خبر نه دي چې د مریض دپاره دغه حکم دی د مسافر دپاره دغه حکم دی دا بله غلطي شوه څوک خبر دی عمل پې نه کوي دا وایي چې زړه مې نه مني او څوک د سره خبر نه دي نو عمل به څه وکړي نو چې دا د سره خبر نه دي که نه د مریض د رخصت نه او د مریض د اسانۍ نه د مریض د حکم نه د مسافر د حکم نه چې په روژه کې څه حکم دی په مونځ کې څه حکم دی خبر نه دی دغه مسلمان رور دی بله کمزوري شو بله کمزوري شو الله مو دې معاف کړي لوی برکت والا عمل دی روژې لوی فضیلت والا عمل دی روژې محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نارینه مسلمانان دي که زنانه مسلمانان دي عرب دي که عجم دي امیان دي که مولیان دي هر څوک چې ایماندارۍ سره د رمضان المبارک د میاشتې روژې وساتي
او اخلاص سره د رمضان مبارک د میاشتې روزې وساتي ٹھیک شو غفر له ما تقدم من ذنب ډېره لویه وعده ورسره شوې ده د غفور رحیم الله د طرف نه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک زبان سره ډېره لویه وعده خبره خو پیغمبر کوي خو خبره د الله ده وعده پیغمبر وکړه روزهدارانو سره پوه شو که نه خو دا وعده د الله د طرفه چا چې ایماندارۍ سره د رمضان روزې وساتلې او اخلاص سره د رمضان روزې وساتلې دا روزه ساتل پې بوج نو روزه ساتل پې دا یو پیټې نو دا یو بار نو دا د لوی الله د لوی حکم تعمیل د لوی الله د لوی حکم سو دې ته وایي اخلاص نو وعده ورسره څه شوې ده مخکیني ګناهونه درته وبخښلی شو مخکیني ګناهونه درته وبخښلی شو زموږ ګناهونه دې الله معاف کړي موږ ته دا مونږ چې څه سره مخ یو که نه یا داسې ووایي چې دا څه راسره کېږي د هره طرفه د هره طرفه مخې نه راباندې مصیبتونه راځي شا نه راباندې مصیبتونه راځي ښي طرف نه راځي ګس طرف نه راځي په خبره پوه هر طرف نه چې مصیبت راځي د مشرانو د خوا نه مصیبت او آفت دی د کشرانو د خوا نه مصیبت او آفت شته که نه چا باندې مصیبتونه د مشرانو د طرفه راځي حکومت او حکمران مشران دي او رعیت کشران دي او چا باندې تکلیفونه مصیبتونه پریشانۍ د نوکرانو د طرفه راځي د بچو د طرفه راځي دا کشران دي لونه دي زامن دي رونه خویندې دي ټیک شو که نه د دې طرفه مصیبت شو اولاد باندې د والدینو طرفه مصیبت رعیت باندې د حکمران د طرفه مصیبت هر څه چې ورته وی هر څه چې ورته وی دا زما د ګناه شامت څه شی دی زما د ګناه شامت دې روجو سره ګناهونه معاف کېږي نو بیا به همدا ماته بوج ښکاري او زه به پکې اخوا دې خوا کوم نه به د روژې په ساتلو کې ایماندارۍ کې کمی کوم او نه به د روژې په ساتلو کې اخلاص کې کمی کوم ٹھیک شو روژه به ساتم ایماندارۍ سره به ساتم اخلاص سره به ساتم بوج به راباندې نه دا خو روژه شوه تاسو یقین وساتئ الله دومره مهربانه دی دومره مهربانه چې همدغسې وعده د خپل صادق مصدوق پیغمبر صلوات الله علیه وسلم په مبارک زبان باندې موږ سره د تراو باره کې وکړي څه باره کې تراو باره من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه روژه فرض ده او تراوی څه دي سنت دي روژه فرض ده او تراوی سنت دي تیره جمعه مې درته ویلو نو دې تراویحو باره کې مو وعده کوي چا چې د رمضان المبارک شپو کې قیام وکړو څه وکړو قیام تراویحو کې ودرېد تراویحو کې ودرېد د خیر القرون د زمانې نه راواخلی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زمانې نه راواخلی دې وخته پورې د دې قیام عمل د دې قیام رمضان عمل هغه عمل چې ټول امت د عمر فاروق د زمانې نه دې وخته پورې په دې عمل متفق دی هغه شل رکعاتو کې قیام دی څو رکعاتو شلو رکعاتو کې قیام بس اسانه خبره اس صدای کې
هیڅ وخت کې هیڅ علاقه کې مسلمانانو 20 رکعتونه کمې تراویح نه دي کړي، یعنې 20 رکعتونه کمې قیام نه دی کړی، قیام رمضان تراویح هم ورته وایي او قیام رمضان هم ورته وایي. په خبره پوه شو؟ نو فرمایي چا چې د رمضان المبارک قیام وکړو، یعنې دا 20 رکعته تراویح سنت وګڼلې، جمع سره وکړي، سنت وګڼلې جمع سره وکړي، ایماندارۍ سره او اخلاص سره، ځان باندې بوج نه دی ګڼلی. زه زمړه نن به کور کې وکړو، نن به په دې حجره کې جمع وکړو، جومات ته نه ځو، قسمه قسم کیسې لوبې دي مونږ یې کوو. پوه شوې؟ نن به یې په کور کې وکړو، اوس ډېر ګډوډ یم، ستړی یم، ډېر موړ شوم، فلانی دی او ډنګړی دی، بیا به یې پښمني کې وکړم. او خیر دی هره شپه به 20 نه کوو که نه، کله به کم هم کوو. دا زما اخلاص دی. دا څه دی؟ قیام رمضان سره زما اخلاص دی او ایمانداري ده. نو چا چې د رمضان د شپو قیام وکړ ایماندارۍ سره او اخلاص سره، فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه، د سره وعده ده چې مخکینی ګناهونه به دې وبخلی شي، مخکینی ګناهونه به دې وبخلی شي. په دې رمضان المبارک یو بل عمل دی اعتکاف. اعتکاف والو سره دا وعده ده، من اعتکف فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من اعتکف فی رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې د اشراخي اعتکاف وکړو په رمضان المبارک کې ایماندارۍ سره او اخلاص سره، دلته به هم هغه ګناهونه وبخلی شي کوم ګناهونه چې دنه مخکې شوي. پوه شو؟ د ګناهونو بخشش دې کې زما د ټولو مسایلو حل دی. د ګناهونو بخشش په دې کې زما د ټولو حاجتونو سر کېدل دي. حاجتونو سر کېدل، پوره کېدل او مسایل حل کېدل، دا دوه خبرې دي که نه. ما ته دا دوه لوی لوی ضرورتونه دي، یو دا چې مسایلو سره مخ یم، مشکلاتو سره مخ یم. ٹھیک شو؟ داسې مسایلو سره مخ یم، داسې مسایلو سره مخ یم، یقین وساتئ چې زما وسایل شته، دا نه چې نشته، زما وسایل یې نشي حل کولی. داسې مسایلو سره مخ یم چې زما وسایل یې نشي حل کولی. دا څه ده؟ عربي ورسره مخ یم، عجمي ورسره مخ یم، حکمران ورسره مخ یم، رعیت ورسره مخ یم. زما وسایل یې نشي حل کولی. د ټولو مسایلو حل دا د ګناهونو مغفرت کې ده، چې ګناه مې وبخلی. داسې اسان دین دی، داسې اسانه لار راته وښوده. د روژې د بې ادبۍ نه، د روژې د میاشتې د بې ادبۍ نه ځان بچ کړه. د روژې د میاشتې په شپو کې، په ورځو کې د ګناه نه ځان بچ کړه. څه نه ځان بچ کړه؟ ګناه نه ځان بچ کړه. ملامت د کار نه ځان بچ کړه. ستا دا روژه ساتل ایماندارۍ سره شو، اخلاص سره شو. ستا دا تراویح کول ایماندارۍ سره شو، اخلاص سره شو. ستا دا اعتکاف کول ایماندارۍ سره شو او اخلاص سره شو. ته اعتکاف ته هم ناست یې او د ځان مشغولېدو لپاره د ځان سره موبایل هم راوړی دی. څه دې کړي؟ ټچ موبایل هم در سره دی. لکه چې کله دغه شي نو بیا په دې ځان مشغولې، نو دا خو اخلاص نه دی په اعتکاف کې. رکه موبایل. او ته اعتکاف ته هم ناست یې او کله کله اخبار هم ګورې. څه کې؟ رکه اخبار هم ځان له راغواړي، ځکه لیډر یې که نه. نه به اخبار ګورې او نه به موبایل ګورې، نه به اخبار ګورې او نه به موبایل. هله به دې په دې اعتکاف کې اخلاص پیدا شي. شته دا کیسې، دا برای نام اعتکاف دی.
زه پکې د اخبار کتونه ما په ځان باندې پابندي ونه لګوله، د موبایل کتونه مې پابندي ونه لګېده، او د موبایل باندې د خبرو کولو نه مې په ځان پابند نه کړې. اعتکاف دی. اعتکاف خو وقوف اللسان، وقوف الجنان، وقوف السمع والبصر والجوارح د دې نوم دی. د خپل اعضا په قابو کې راوله، پابندې که، خپل ژبه پابندې کې راوله د لایاني خبرونه، خپل سترګې پابندې کې راوله د لایاني کتونه. چې زه اخبار ځان له راغواړم او زه موبایل مې ځان سره ساتلی دا ګورم، دا مې خپلې سترګې د لایاني خبرونه قابو کې راوستې. دا اعتکاف دی. دا څنګه اعتکاف دی؟ کوشش ده وکړو، کوشش چې په اعتکاف کې مې اخلاص شي، او په روژې ساتلو کې مې اخلاص شي، او په تراویح کې مې اخلاص شي. دا څنګه په تراویح کې اخلاص دی چې زما جومات کې زما امام صاحب په تراویح باندې 1 غنټه لګوي یا 3 وخت لګوي، او زه هغه جومات ته منډه وام کوم جومات کې چې تراویح په 20 منټو کې کېږي. دا څنګه اخلاص دی؟ او یا مولا صاحب سره خبره کوم چې مولا صاحب ګورې سپیډ په تیزې کنې زه د نظم پام کوم مولا چې دا خبره ونه منې. د تراویح قیام، د تراویح هغه قیام د ګناهونو د بخښنې سبب دی. ستا هم او ستا د مقتدیانو هم، ستا هم مولا صاحب او ستا د مقتدیانو هم کوم قیام کې چې اخلاص شي، دا خو بې اخلاصه قیام شو چې ته د مقتدي منې ونه منې، او مقتدي هم دا خبره نه کوي. مولا صاحب دې نه مجبوروي. حافظ صاحب ته وایي چې ته تیز تیز وایه، داسې سبق وایه، داسې قرآن وایه چې څوک پرې نه پوهېږي. اوس ولدالین امین باندې پوهېږي او نور څوک نه پوهېږي. داسې مه کوئ. اخلاص. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله دې په هر عمل کې موږ سره ټولو مسلمانانو ته اخلاص نصیب کړي. نو دین آسان دی، دین کې ګرانوالی نشته. او زما په خیال داسې مې اورېدلي دي، دا بعضې زنانه نه دي، بعضې زنانه ماسخوتن فرض به په ولاړې وکړي، به تراویح په ناسته کوي. دا مسله یې زده کړې ده، تراویح په ناسته کوي. ټیک ده، تراویح دې په ناسته وکړي، سره د دې چې ته په ولاړه باندې تراویح کولی شي، نو تا ته به د 10 رکعاتو ثواب میلاویږي، د 20 به نه میلاویږي. ځه څه به کېږي؟ د 10 ثواب به درته میلاویږي. په دې باندې خوښه څوک چې ودرېدی شي په ولاړې به تراویح کوي. دین دومره اسان هم نه دی څومره چې مونږ یې ځان ته اسانوو. دا زه ځان ته اسانوم. ښه به ودرېدی شي په یو خپه باندې ټولو کورونو کې ګرځي بې تپوسه، هغې باندې نه ستړي کېږي، او تراویح کې په ودرېدو باندې ستړي کېږي، نو په ناسته یې کوي. داسې دومره اساني هم نشته. چاته چې د ودرېدو قدرت او طاقت وي، څوک چې د ودرېدو قدرت او طاقت لري، هغه به په ناسته تراویح نه کوي. مونځ فرض خو یې د سره په ناسته کېږي نه، او نفل که کوي نو هغه به بیا ثواب یې نه وي، خو خو به شي خو ثواب یې نیم دی. نو په روژه کې ته خپل ثواب په خپله نیمې. دا ستا اخلاص دی په تراویح کې. دا څنګه اخلاص دی؟ الله دې مې حفاظت وکړي. کوشش وکړو چې یو منټ یو لحظه د دې مبارکې میاشتې موږ نه ضایع نه شي. څه نه شي؟ ضایع نه شي. ډېر قیمتي اوقات دي، ډېر قیمتي اوقات دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د افطارۍ په وخت کې د دعاګانو د قبلېدو وعدې دي، د پښمني په وخت کې د دعاګانو د قبلېدو وعدې دي. ټیک شو؟
عمدہ دعاؤں کا دا افطار پا وقت کی اللہم انی اسألوکا برحمتک اللتی وسعت کل شیء ان تغفر لی اللہم یا واسع المغفرة اغفر لی بخنه غواړه وګوره دلته فرض روجې سره هم د بخنې وعده وشوه تراویح سره هم د بخنې وعده وشوه چې اخلاص سره او ایماندارۍ سره یې کوي اعتکاف سره هم د بخنې وعده وشوه او موږ ته حکم دی چې د روژې ماتې په وخت کې فرشتې ستا په دعاګانو باندې امین وایي څوک فرشتې نو ته به کومه دعا غواړې دا دعا غواړه چې الله ما معاف کړه ما ته بخنه وکړه اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم يا واسع الفضل اغفر لي دلوي فضل خاوند ما تبخنوك اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء يا الله استاء الرحمة تاتا وسيلكم استاء الرحم وكرم تاتا وسيلكم کہ ہر چیز شامل ہے ہر چیز او دنا سوالكم سغوارم بخن راتوك چې ټول حاجتونه مې سر شي او ټول مسائل مې حل شي خبره پوه شوه که نه زما د مسایلو د حل کېدو په لار کې او زما د حاجتونو سر کېدو او پوره کېدو په لار کې بل رکاوټ نشته سوا زما د ګناه نه او سوا زما د قصور نو که ستاسو خیالي که نه د دې روجو او د دې تراویح او په دې میاشت کې د عبادتونو او په دې مبارکه میاشت کې د اعتکاف نتیجه او ثمره همدا راووته چې دا بنده کوم څیز ته محتاج دی چې هغه حاجت یې الله پوره کړي د ده حاجت روي صمد الله وکړي بېنیاز الله وکړي او هغه د ګناهونو مغفرت دی موږ سره د ټولو مسلمانانو ګناهونه دی الله معاف کړي ځان دپاره هم دعاګانې کوو دغه دعا شوه تیر شوي ژوند دپاره الله نه عفو غواړو حال دپاره الله نه عافیت غواړو باقي ژوند دپاره الله نه حفاظت غواړو الله دین دنیا څومره راکړي دي هغې دپاره برکت غواړو یعنې دا څلور څیزونه ډېر ډېر غواړو عفو عافیت حفاظت برکت عفو عافیت حفاظت او برکت امت دپاره امت مرحومه کوم مسائل سره مخامخ دی دغه مسائل حل جامع معنی سوال هغه دا دی چې الله د محمد صلی الله علیه وسلم امت باندې عام رحم وکړه یا الله د محمد صلی الله علیه وسلم امت باندې عام رحم وکړه اللهم ارحم امة محمد صلی الله علیه وسلم رحمة عامة امت دعوت غیر مسلم امت دعوت څوک دي غیر مسلم هر څوک چې دي هندوان دي او که یهودیان دي او که عیسایان دي او که دهریان دي او که مجوسیان دي هر څوک چې دي امت دعوت دام امت تی امت اجابت مسلمانان دام امت تی عام رحمو کا پا دی امت باندے امت دعوت باندے عام رحم مطلب دا کہ ہدایت نصیب کر سو ہدایت نصیب کر امت اجابت مسلمانان باندے عام رحمو کا مطلب دا ہے کہ دیتا دکم ہدایت کرے دے اللہ ارحم الراحمین اللہ دے ہدایت باندې استقامت ورکا دے چل ولنے بچ کا دا مسلمانان دے چل ولنے سکا چل ولشتا ممکی کنشتا دے ڈامڈول کے دو نے بچ کا ڈامڈول کے دو نے بچ کا منافقت و چل ولنے بچ کا دے ہدایت باندې ورته استقامت نصیب کا دا دا عام رحم سوال شو چا دا پارا امت اجابت دا پارا او دا امت دعوت دا پارا دا عام رحم سوال دا کہ اللہ ہدایت نصیب کا کوشش بکو کن انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.